عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل کور ناست دی او نبی علیه السلام لنګ وهلی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حقته پنډای دا ښکاره ده پدې کې دروازه وټکولې شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کې دروازه باندې څوک ولاړ دی دا غزینه هغه عرض کې دا الله رسول ابو بکر صدیق یما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمای دروازه کولاو کرازه درنه عائشہ به فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل حالت باندې اقشان ناس دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی را داخل شو نبی علیہ السلام اقشان ناس دی ساعت تیر شو بیا دروازه وټکېدل نبی علیہ السلام تپوس کې دروازه باندې څوک دی جواب ورکول کېږي چې عمر په دروازه باندې ولاړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازت ورکړي راځه تا تر داخلېدو اجازت دی عائشہ به فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په خپل حالت باندې دغه شان ناس دی پدې کې په درېم ځل باندې دروازه وټکېدل نبی علیہ السلام بیا تپوس کې دروازه باندې څوک دی جواب میلاویږي عثمان په دروازه باندې ولاړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلاول د خپل وجود را برابر کو هغه لنګ چې د هغې نه دا پنډۍ لاندې ښکارېدل هغه یې پټه کړل وی عثمان ته اجازت دی چې دی را داخل شي عائشہ به فرمایي و ما بیا وروسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو د الله رسوله تاسو په یو هیئت باندې ناست وئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی رالی لیکن هیئت تی بدل نکو عمر رضی الله تعالی رالی لیکن هیئت تی بدل نکو چې عثمان رضی الله تعالی کله را داخلېدو تاسو خپل هیئت بدل کو خپله د خپې هغه حصه چې کولا وه هغه م پټه کړه د الله رسوله په دې کې څه راز دی ورته فرمایي عایشه د هغه انسان نه چې د کم نه پرشتې د الله دغه معصوم مخلوق حیا کوي د هغه نه چې کوم دی به زه حیا ولې نه کوم وایي هغه ډېر د حیا نه ډک دی د دې وجې نه ماله حیا راځي چې هغه راشي او زما د خپې څه حصه چې کوم دی دا ښکاروي زما عزتمندو صحابو دومره لویه حیا چې کوم دی دا په خپل وجودونو باندې راوستې وه او حیا هغه دومره په مضبوطۍ باندې نیولې وه چې بیا پیغمبر علیه السلام د وخت پیغمبر هغه هم د دغې صحابو نه چې کوم دی حیا کوي زما عزتمندو